دا ماویات سیاسنی نومیږي. په 2011 کال کې 14 کلن و چې د خپل مکتب په دیوال دا لنډه جمله ولیکله او پوهیږئ اصلا همدا یوه جمله او دا 14 کلن هلک د دې باعث شول چې په سوریه کې کورنۍ جګړه رامنځته شي او بالاخره په سوریه کې یوه 50 کلنه واکمني راچپه کړي. خو څنګه راځئ نن د همدې یوې جملې تر شا په اصلي کیسه ځان پوه کړو او ورسره پخوا کې د سوریې د 50 کلن رژیم د نسکورېدو په تړاو څو نورو مهمو پوښتنو ته هم ځوابونه پیدا کړو. Bashar al-Assad is no longer Syria's dictator. He's now in exile in Moscow. As rebels moved into the Syrian capital of Damascus. راځئ شروع له یوې جالبې کیسې وکړو. 1960 کال و. اسرائیل یو جاسوس سوریې ته واستاوه. د هغه اصلي نوم کوهن و خو په سوریه کې ځان په کمال امین باندې مشهور کړ. ځان یې د سوریې د یو غټ بزنسمین او تجار په توګه خلکو ته معرفي کاوه. قرار یې د سوریې په دولت کې له مهمو کسانو سره ناسه پاسه پیدا کړه. ملګري پیدا کړل. ځان یې دولتي ځایونو پورې ورساوه او په دې دوران کې مهم اسناد هم اسرائیلو ته واستول. هغه وخت هم د اسرائیلو او سوریې ترمنځ د ګولان د غونډیو په سر لانجې روانې وې او دغه جاسوس په همدې اړه د سوریې د دولت مهم اسناد اسرائیلو ته واستول. خو د اسرائیلو د جاسوس په سوریه کې یوازې په 15 کلونو کې دومره پخې اړیکې جوړې کړې چې بالاخره د سوریې دولت لخوا ورته د دفاع وزیر په توګه پیشنهاد هم وشو. دا د اسرائیلو لپاره د تاریخ تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه او خپل جاسوس ته یې اجازه ورکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په توګه کار شروع کړي. خو په 1965 کال کې په کومه ورځ چې دغه جاسوس د سوریې د دفاع وزیر په حیث خپل کار شروع کاوه په هماغه ورځ پې د سوریې حکومت خبرېږي او نیول کیږي او له څو ورځو تېرېدو وروسته دا جاسوس په دار راځړول کیږي. په همدې تاریخي پیښه د سپای په نوم یو فلم هم جوړ شوی دی. په انټرنیټ کې شته او تاسو کولی شئ هلته یې وګورئ. خو همدغه پیښه وه چې د سوریې د باس ګوند په دننه کې اختلافات رامنځته کړل. باس ګوند اصلا په 1963 کال کې واک ته رسېدلی و. د شوروي اتحاد تر تاثیر لاندې و او دا وخت په سوریه کې حکومت ترلاسه کړی و. خو په دې ګوند کې اختلافات تر دې رسېدلي وو چې د حافظ الاسد په نوم یو پوځي جنرال راپاڅېد او د یو پوځي کودتا په ترڅ کې نظام په خپل کنټرول کې واخیست. حافظ الاسد د باس ګوند غړی و. باس ګوند که څه هم یو سیکولر ګوند بلل کېده خو غړي او مشران ټول شیعهګان وو. په همدې خاطر حافظ الاسد ته تشویش پیدا شو چې په سوریه کې د سني مسلمانانو لخوا ورته شاید څه مشکلات جوړ شي او هغه ته دا تشویش ځکه پیدا شو چې سوریه کې اکثره سني مسلمانان اوسیږي او شیعهګان پکې ډېر کم دي. نو هغه فکر وکړ که چېرته سني مسلمانان په ضد راپاسي حتما ورته صدمه رسولی شي. په همدې خاطر هغه په ټولو هغو سیمو کې چې سني مسلمانان اوسېدل استخباراتي فعالیتونه زیات کړل او د ځان په اړه مثبت تبلیغات هم وکړل. له دې سره سره په ټولو مهمو او لویو دولتي څوکیو شیعه مسلمانان ولګول او همدې سره شیعه مسلمانانو په سوریه کې ورځ تر بلې پرمختګ وکړ. ښه تعلیم هم د دوی په سیمو کې برابر شوی و او په لویه کې داسې تصویر ښکارېده لکه په اصل کې چې شیعه مسلمانان په سني مسلمانانو باندې حکمراني کوي. حافظ الاسد او شیعه مسلمانان په سوریه کې هغه وخت لا ډېر قوي شول او باوري شول کله چې په 1909 کال کې په ایران کې مذهبي انقلاب کامیاب شو او هلته هم شیعه مذهبي مشران واک ته ورسېدل. د ایران له مذهبي مشرانو سره په دې انقلاب کې د سوریې ولسمشر حافظ الاسد هم ډېره مرسته کړې وه. له همدې ځایه د ایران مذهبي مشرانو او اسد د کورنۍ ترمنځ همکارۍ اړیکې شروع کیږي. له دې سره په سوریه کې د شیعه مسلمانانو واک دومره پراخیږي چې سني مسلمانان د کمترۍ له احساس سره مخ کیږي. نو په همدې خاطر په 1980 کلونو کې د سوریې په حما ښار کې د اخوان المسلمین ډلې بغاوت شروع کړ او د دوی د بغاوت یوازینۍ وجه د شیعه مسلمانانو واکمني نه وه بلکې دوی حافظ الاسد په دې هم ملامتاوه چې هغه کمونیزم فکر مخ ته وړي. حافظ الاسد چې د اخوان المسلمین دا بغاوت ولید وارخطا شو او په 1982 کال کې د خپل ورور رفعت الاسد په مشرۍ حما ښار ته پوځ واستاوه او پوهیږئ دوی د همدې بغاوت له وجې د حما ټول ښار بمبار کړ. تر 28 ورځو پورې په دې ښار باندې بمباري وشوه. مکتبونه، شفاخانې، کورونه او ټول تاسیسات ویجاړ شول. تر 40,000 پورې خلک پکې ووژل شول او تر 100,000 پورې خلک پکې لادرکه شول. 9 جوماتونه ویجاړ شول او تر 100,000 پورې خلک له خپلو کورونو بېځایه شول او مهاجر شول. که څه هم له دې سره په سوریه کې د اخوان المسلمین بغاوت ختم شو خو په نتیجه کې د حما ښار په بشپړ ډول له منځه لاړ او تر اوسه دا پیښه د 1982 کال د قتل عام په نوم هم یادېږي.
دا چې په حما ښار کې په بشپړ ډول د سنی مسلمانان اوسېدل، نو په ټوله سوریه کې سنی مسلمانان پې دردمن او خفه شول او د حافظ الاسد د واکمنۍ په خلاف کینه او مخالف فکر په مخفي ډول نور هم زیات شو. نو حافظ الاسد په همدې شکل خپله واکمني تر 2000 کاله پورې ورسوله او په 2000 کال کې د هغه له مړینې وروسته د هغه زوی بشار الاسد واک ته ورسېده. بشار الاسد اصلا ډاکټر و او هیڅ کله یې فکر نه و کړی چې د پلار په ځای به یو وخت دا واکمن شي په سوریه کې، ځکه چې د هغه بل ورور په سیاسي فعالیتونو کې ډیر فعال و او هغه د پلار د مړینې مخکې په یو ترافیکي پیښه کې ومړ. نو په همدې خاطر بشار الاسد ته فرصت پیدا شو چې د ډاکټرۍ برخه پرېږدي او د سوریې واګې په خپل لاس کې واخلي. بشار الاسد په اولو کلونو کې کوشش وکړ چې اصلاحات رامنځته کړي او ډېرې ستونزې ختمې کړي، خو له څو کلونو تېرېدو وروسته په منځني ختیځ هیوادونو کې د دیکتاتورانو په ضد یو سخت انقلاب شروع شو. د خلکو د پاڅون دا انقلاب د عرب پسرلي په نوم هم یادېږي. په اصل کې په 2010 کال کې د عرب هیوادونو خلک د خپلو هغو واکمنانو په ضد راپاڅېدل چې له ډېر وخت راهیسې په دوی باندې حکمراني کوله. دغو خلکو د شاهي او دیکتاتورۍ نظامونو په ځای دیموکراتیک نظامونه غوښتل او د ازادۍ شعارونه یې ورکول. مثلا په تونس، لیبیا، مصر او یمن کې د کلونو دوامداره دیکتاتورۍ نظامونه د خلکو د همدې مظاهرو او لاریونونو له وجې رانسکور شول او له منځه لاړل. بشار الاسد چې د عربي هیوادونو دا حال ولید وارخطا شو او خپل ټول پوځ او استخباراتو ته امر وکړ چې په سوریه کې هر رقم وړوکي او غټ مخالفت ته باید اجازه ورنه کول شي او د خلکو ټول حرکتونه باید تعقیب شي ترڅو د هغه ولسي پاڅون چې په شاوخوا ملکونو کې روان دی په سوریه کې مخه ونیول شي. خو بشار الاسد خبر نه و چې په سوریه کې به دا پاڅون له ډېرې وړې خبرې او مسلې شروع کیږي او هغه وړه خبره د ماویه سیاسنې وه. دا هغه کیسه ده چې ما په سر کې شروع کړې وه. اصلا د سوریې د دارا په نوم دې سرحدي سیمه کې یو مکتب و. د 2011 کال په فبرورۍ میاشت کې د دې مکتب د اووم صنف تقریبا 14 شاګردان د سوریې د شاوخوا ملکونو له وضعیت نه خبر شوي وو. دوی پوه شوي وو چې په تونس، مصر او لیبیا کې خلکو بغاوتونه شروع کړي دي. په همدې وخت کې د ماویه سیاسنې په نوم د 14 کلنه لږ د خپل مکتب په دیوال باندې په عربي ژبه یوازې دومره ولیکل چې ډاکټره دا ځل وار ستا دی. کله چې په دارا سیمه کې دغه کلمې خلکو ولیدې حیران شول. ماویه له الجزیرې سره خبرو کې ویلي چې هغه کله له مکتب نه کور ته راستون شو نو پلار ته یې د دې موضوع په اړه وویل. پلار یې وویرېده چې هسې نه په ماویه باندې څه وشي او هغه ته یې وویل چې پټ شه. په بله ورځ د دارا د سیمې امنیتي مسؤلین خبرېږي او مکتب ته ځانونه را رسوي. په مکتب کې له ټولو شاګردانو پوښتنه کوي چې دا خط چا لیکلی دی. هیڅوک ورته سم ځواب نه ورکوي. پولیس مجبوریږي چې هغه 15 ماشومان له ځان سره بوځي چې دوی پې شک لري. دا ټول ماشومان په زندان کې اچول کیږي. په دې ماشومانو باندې په زندان کې سخت ظلمونه کیږي، د دوی نوکان غوڅیږي، حتی په ګرمو اوبو کې د برق شاټونه هم ورکول کیږي. خو کله چې د ماشومانو والدینو له پولیسو غوښتنه وکړه چې د دوی ماشومان له بنده راخوشي کړي، هغوی ورته ډیر سخت ځواب ورکړ. دغه کورنیو الجزیرې ته ویلي چې هغه وخت دوی ته پولیسو وویل چې نور باید خپل دا ماشومان هیر کړئ او ځان ته نور بچیان پیدا کړئ او که تاسو یې نشئ پیدا کولی ښځې مو موږ ته راولېږئ. دا هغه خبره وه چې د ماشومانو کورنۍ سختې غوسه کړې او له همدې سره دا کورنۍ په دارا سیمه کې د یو سوله ییز لاریون په شکل سړکونو ته راووتلې. خو هغه وخت د دوی یوازینۍ غوښتنه دا وه چې ماشومان باید له بنده آزاد شي او بس. د دارا سیمې حکومتي مسؤلین په دې حرکت نور هم غوسه کیږي او په دې مظاهره کې چې څوک شامل وو هغوی هم بندیانوي. له همدې سره دا خبر د سوریې نورو ښارونو ته رسیږي او په لویو ښارونو کې هم خلکو غبرګون وښوده او په رسنیو کې له دولت نه غوښتنه وکړه چې باید ماشومان پرېښودل شي. نور دولت چې د خلکو دا غبرګون ولید فکر وکړه چې له دې مسلې شاید لویه ستونزه جوړه شي او فیصله یې وکړه چې نور باید ماشومان پرېښودل شي. د الجزیرې تلویزیون په دې راپور کې راغلی چې د ماویه په ګډون د اووم صنف دا شاګردان تقریبا 15 ورځې په زندان کې وساتل شول او کله چې د بشار الاسد رژیم د فیصلې په اساس ماشومان راخوشي شول د ماشومانو حالت د لیدو نه و. د دوی په بدن باندې د سختو زخمونو نښې وې، نوکان یې ایستل شوي وو او په خپلو خپو باندې نشو درېدلی. ماویه په یو مرکه کې وایي چې زه به یو خالي تشناب ته دننه کړی شوم او اوبه به راباندې راخوشې شوې او اوبه چې به د بدن په هره برخه لګېدلې هلته به د برق شاټ راکول کېده.
د سوریې په بېلابېلو ښارونو کې چې خلک په ماشومانو له دې ظلمونو او کیسو خبر شول بیرته راپاڅېدل او سړکونو ته راووتل. د بشار الاسد په ضد یې شعارونه شروع کړل. په همدې وخت کې بشار الاسد د خپل پلار حافظ الاسد هغه پالیسي عملي کوي چې په 1982 کال کې د اخوان المسلمین په ضد عملي کړې وه. یعنې د بشار الاسد ځواکونو په دغو سوله ییزو مظاهرو باندې ډزې وکړې، سلګونه کسان یې ونیول او ډېرې پکې ووژل هم. د بشار الاسد د رژیم دې کار مظاهرچیان نور هم غوسه کړل او ډېرو یې د نظام په ضد وسلې راپورته کړې او له همدې سره په سوریه کې کورنۍ جګړه شروع شوه. خو تاسو سره به اوس پوښتنه دا وي چې په دې مظاهرو کې د تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولاني له کوم ځایه راغی او څنګه یې د بشار الاسد واکمني راچپه کړه. په اصل کې ابو محمد الجولاني په سعودي عربستان کې په یوه سلفي کورنۍ کې پیدا شوی دی، خو ماشومتوب یې ټول په دمشق کې تیر کړی. دا هغه کورنۍ د سوریې د ګولان په اوچتو غونډیو کې اوسېدله. د ګولان غونډۍ هغه سیمه ده چې اسرائیلو لاندې کړې ده. د ګولان غونډیو ته په سوریایي عربي کې الجولان وایي. په همدې بنیاد هغه د خپل اصلي نوم په ځای په ځان باندې ابو محمد الجولاني نوم ایښی تر څو د خپل کلي نوم ورسره یاد شي. د الجولاني کورنۍ د ګولان غونډۍ او کلی په 1980 کال کې هغه وخت پرېښوده چې کله اسرائیلو په دې ځای باندې حمله وکړه او دا یې ونیولو. له هماغه ځایه د دوی کورنۍ دمشق ته لاړه او بیا سعودي عربستان ته کډه شوه. هملته سعودي عربستان کې الجولاني پیدا شو او بیا له کورنۍ سره یو ځای دمشق ته انتقال شو. کله چې په 2003 کال کې امریکا په عراق باندې برید وکړ، هغه وخت الجولاني 21 کلن و. هغه له دمشق نه عراق ته لاړ او هلته د القاعده له الزرقاوي ګروپ سره یو ځای شو. الجولاني هلته له څه وخت جنګېدو وروسته په 2015 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا ونیول شو او د عراق مشهور زندان بوکا ته واستول شو. د بوکا کمپ له کویټ سره په سرحد کې په یوه صحرایي سیمه کې جوړ شوی دی. الجولاني دلته په دې زندان کې د ابوبکر البغدادي په نوم یو کس سره هم آشنا شو. دا هماغه ابوبکر البغدادي و چې له زندان نه په خوشي کېدو سره یې د داعش ډلې بنسټ کېښوده. خو الجولاني په دې زندان کې د بغدادي په ګډون څو نورو مهمو اشخاصو سره هم وپېژندل او کله چې امریکا د عراق په اړه خپله پالیسي بدله کړه او د بوکا زندان هم بند کړ نو ټول بندیان یې خوشي کړل او په دوی کې یو خوشي شوی زنداني الجولاني هم و. دا د 2011 کال و. تازه په سوریه کې د ماشومانو سره د ظلم مسله او کیسه راپورته شوې وه او د بشار الاسد ځواکونو په مظاهرچیانو باندې ډزې کړې وې او تاوتریخوالی شروع شوی و. الجولاني چې له 15 کلونو زندان نه تازه راخوشي شوی و، له عراق نه بیرته خپل ملک سوریې ته راستون شو او فیصله یې وکړه چې د بشار الاسد د رژیم په خلاف به نور جنګیږي. هغه د دې کار لپاره د ابوبکر البغدادي سره لاس یو کړ او داعش سره یو ځای شو. دوی دواړو په سوریه کې په حکومتي ادارو او پوځیانو سخت بریدونه وکړل. له څه وخت تېرېدو سره الجولاني د النصره په نوم یو وسلواله ډله هم جوړه کړه او د دې ډلې له جوړولو سره الجولاني په عربي ملکونو او په ټوله دنیا کې خپلې اړیکې پراخې کړې او له همدې لارې د خپلې جګړې لپاره مالي مرستې هم ترلاسه کړې. هغوی په سوریه کې ځینې سیمې هم ونیولې او له دې سره بغدادي یو غږیز پیغام خپور کړ او ویل چې په سوریه کې کومې سیمې د الجولاني لخوا نیول شوي هغه په اصل کې د داعش د نړیوال اسلامي نظام یوه برخه ده. خو د همدې په دویمه ورځ الجولاني هم یو غږیز پیغام خپور کړ او په دې پیغام کې هغه وویل چې هغه سیمې چې موږ نیولي د داعش او یا د نړیوال اسلامي نظام سره هیڅ تړاو نه لري. له همدې پیغام سره الجولاني دنیا ته دا خبره ورسوله چې دوی یوازې د سوریې د ازادۍ لپاره جنګیږي او د بل کوم هیواد د نیولو یا د نړیوال اسلامي دولت د حاکمولو کوشش نه کوي. هغه دا خبره له الجزیرې تلویزیون سره بیا وروسته بیا هم تکرار کړه. ویل چې دوی له غربي هیوادونو سره هیڅ رقم مشکل او دښمني نه لري او نه هم له سوریې نه بهر د کوم برید پلان لري. له همدې سره الجولاني له نورو نړیوالو وسلوالو ډلو ځان جدا کړ او د خپلې ډلې نوم یې له النصره نه په احیای تحریر الشام باندې بدل کړ. هغه په دې تنظیم کې هغه وړې او لوی ډلې هم را یوځای کړې چې د اسد رژیم په خلاف جګړه کوله. په دوی کې تر ټولو لوی ګروپ د سوریې د ازادۍ ځواک هم و چې فری سیریان آرمی بلل کېدل. د دغو ټولو وسلوالو ګروپونو را یوځای کول د الجولاني لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه او نتیجه یې دا شوه چې په 2019 کال کې د ادلب ښار ځینې سیمې هم ونیسي. دوی چې کله د ادلب ښار په ځینو ساحو باندې کنټرول ترلاسه کړ هلته یې له خلکو سره ښه چلند وکړ او بالاخره د هغې سیمې خلکو ورسره همکاري هم وکړه او کرار کرار یې نورې سیمو ته هم ځانونه ورسول.
د همدغو ډلو د ځپلو لپاره د بشار الاسد رژیم د ایران او روسیې په نظامي کومک په دوی باندې سخت بریدونه او بمبارونه هم وکړل. حتی ایران خو د اسد رژیم د ساتلو لپاره له افغانستان نه د فاطمیون په نوم او د پاکستان نه د زینبیون په نوم شیعه وسلوال راټول کړل او سوریې ته به یې د دفاع از حرم فرزندان اهل بیت په نوم لیږل. یعنی ایران دوی ته ویل چې په سوریه کې چې د ازادۍ په نوم کوم خلک جنګیږي هغوی اصلا کوشش کوي چې په دې خاوره کې د اهل بیت او حرم له منځه یوسي او تاسو باید د مذهبي مسؤلیت له مخې د دې کار دفاع وکړئ. خو په اصل کې سوریه د ایران لپاره یوه ستراتیژیکه منطقه وه چې په اسانۍ سره په عربي هیوادونو کې خپلې نیابتي ډلې ترې کنټرول کړی شي او دلته چې له یوې خوا د ایران له مذهبي ایډیالوژۍ سره تړلی رژیم وي او له بلې خوا د ایران تر تاثیر لاندې هم وي، نو دوی په ډېرې راحتۍ سره د حزب الله، حماس او نورو وسلوالو ډلو په وسیله خپله پالیسي مخ ته وړلی شي او د خپلې دې پالیسۍ د دوامداره تطبیق لپاره ایران له کلونو راهیسې په سوریه کې د اسد رژیم سره هر رقم کومک کاوه او نتیجه یې دا شوه چې هغه تاریخي شام په داسې کنډواله بدل شو چې هیڅ هم پکې جوړ پاتې نه شول. تر 3 لکو پورې ملکي خلک پکې ووژل شول، میلیونونه ملکیان پکې زخمیان شول او 14 میلیونه خلکو خپل کورونه پرېښودل او پردیو هیوادونو ته مهاجر شول. خو ماویه به هیڅ کله دا فکر نه و کړی چې په دیوال باندې د هغې یوې جملې لیکلو به په سوریه کې دومره لوی او اوږد انقلاب رامنځته کیږي. خو که هر څه د اوم صنف دې شاګرد هغه خبره رښتیا شوه چې لیکلي وو ډاکټره دا ځل وار ستا دی. دا و زموږ د نن خپرونه. هیله ده ستاسو به خوښه شوي. که تاسو غواړئ چې په همدې ډول په نورو موضوعاتو هم لنډ پروګرامونه جوړ کړو نو په لاندې کمنټ کې راته ضرور ولیکئ تر څو په راتلونکي کې دې لړۍ ته دوام ورکړو. تر بلې خپرونې د الله په امان.